با آنکه انفجار چشمانش را از وی گرفته، اما آرزوی قهرمانی هنوز هم در قلبش زنده است. این جوان ولی محمد نوری نام دارد. انفجار بم در ولسوالی موسی ولایت هلمند بینایی چشمانش را از وی گرفته و جهان را برای همیشه به وی تاریک ساخته است. اما وی امیدش را از دست نداده، بلکه یک نیروی تازه را به هدف کسب مقام قهرمانی در وجودش پرورش داده است. نوری نابینا در قلبش آرزوی قهرمانی دوش را دارد. Push Wali, keep it together. Wali first. Go Wali! ورزش تا په ژوند کې څومره مهم رول لري؟ ورزش په ما مینه ده، ما د وجود یوه مهمه برخه ده. ورزش ما ته خوشحالي راکوي، ما په ژوند کې ډېرې خوشحالیانې راکوي. همیشه مې غواړي ولي افغانستان ته راوړي. وی تاکنون برنده 5 مدال در بخش دوش شده است. تازه ترین دستاورد وی از رقابت دوش در متروی لندن می باشد که در آن برنده مدال طلا شد. آقای نوری در حال حاضر همراه با همسر، 3 فرزند و برادرش در انگلستان به سر می برد. برادر کوچکش از زندگی وی چنین حکایت می کند. وخت کې د تمرینات خپل کول، کله چې دا سترګې له لاسه ورکړې، دا نا امیده نه شو. دلته UK ته چې راغی، یو د ځغاستې په هغه کې منډې ته دوام ورکړه. دا ډېرې ښې راسته راوړنې لري وصال صاحب. یو د 15 مډاله په ډېر کم وخت کې په 6 میاشتو کې دا مډالونه لاسته راوړل. یو ډېر سخت تمرینات شروع کړي دلته UK کې. وی می افزاید که پس از حادثه این انگیزه به وی دست داد که او می تواند یک قهرمان توانا در بخش دوش باشد. ډېر ښې لاسته راوړنې بعد له حادثې نه زه تاته ویلی شم چې ما ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې دي بعد له دې حادثې نه، دې واقعې نه چې حتی ما په جوړ ټول کې نه لرلې. ولی محمد نوری در منطقه حسین خیل ولسوالی بگرامی ولایت کابل به دنیا آمده است. وی تا صنف 12 درس خوانده و در سال 2009 حین انجام وظیفه در ولسوالی موسی هلمند در نتیجه انفجار بم زخمی و بینایی هر دو چشمش را از دست داد. و اکنون در انگلستان برای اشتراک در مسابقه تحت عنوان شکست ناپذیر آمادگی می‌گیرد.